دا کهاني د یو داسې ملګري ده چې هغه د خپل ملګري ضمانت واخلي. که چېرې زما د ملګري دا قرضه درنکړه نو دا قرضه به زه تاله پخپله درکومه او ده په هغه کاغذات باندې دستخط کړی. د کهاني په شروعات کې موږ ته د کایجي په نوم باندې یو هلک وښی چې دی بېروزګاره وي او داسې خاص کار یې نه وي او چې کم لږ ډېر کار وکړي په دې باندې جواري وکړي او په جوارۍ کې خپلې چې کومې پیسې ګټلې دغه ټولې اراو کړي. بل طرف ته په ده پسې قرضداري راشي او دی راټینګ کړي. په دې کې یو جنۍ وي ده ته ووایي چې ستا ملګري قرضه اخیستې وه او ستا ملګری د دې ځای نه تښتېدلی دی او تا د خپل ملګري ذمهداري اخیستې وه او دا قرضه به اوس ته راکړې. په دې ځای کې دا کاجي په ژړا شي چې زما سره خو ځان له پوټې کوړې نشته او چې زه څه ګټم هغه خو زه په لوپرۍ وړومه. دا جنۍ ورته وایي که چېرې ته دا قرضه تا رانه کړه نو موږ به ستا یو جسم نه یو پاټ وباسو او دا به خرڅ کړو نیلام به کړو او که چېرې ته دا قرضه ختمول غواړې نو یوه لاره ستا دپاره شته یو گیم دی او ته هغه گیم ته لاړ شه. که تا وګټو $40 بلیون به تا ته میلاو شي. کایجي راشي هغه ځای ته په کوم ځای کې چې دا گیم کېږي. د ده نه مخکې په دغه ځای کې د دنیا خلک راغلي وي او د گیم کولو دپاره. دې ځای کې یو کس ولاړ وي او دا ټول د گیم په اصول باندې پوهیږي چې هر یو تن ته به 3 سټار او 12 کارډونه میلاویږي. دغه کارډونه به تاسو په دې گیم کوئ او په اخره کې به دا 12 کارډونه ختموئ. که تاسو سره 3 سټار یا 2 سټار یا د دې نه زیات پاتې شو نو هغه به جیتوئ او څومره کسان چې دی دا به خپل مخامخ یو بل کس سره دا مقابله کوي. د دې نه بعد د دو ټیم سټارټ شي. نیمه ګنټه دوله ټیم ورکړي. په نیمه ګنټه کې به خپل دا کارډونه ختموئ او سټار 3 سټاره به لازمي تاسو ګټئ. که چېرې تاسو اراو شئ ستاسو دپاره ډېره سخته سزا ده. د دې نه بعد دا گیم سټارټ شي او هر یو تن ځان له کس ګوري چې زه د سره مقابله وکړمه. دې ځای کې د گیم په اصول باندې پوهه کړی وي چې تاسو به په دې طریقه دا گیم کوئ. په دې ځای کې دا کسان لګیا ځان له کسان ګوري چې موږ د چا سره مقابله وکړو. یو کس اراو شي او دی خوشي کوټګۍ ته وردننه کوي. په دې ځای کې یو کس راشي په کایجو پسې. کایجو ته وایي چې ته زما سره مقابله وکړه او موږ دواړه به یو بل نه اراوو بلکې موږ به خپل 12 کارډونه ختم کړو او زموږ 3 سټارونه به د یو بل سره پاتې شي. په دې طریقه به موږ دواړه وینران شو. کایجي ډېر زیات خوشحاله شي او دی د سره په ټیبل گیم ته ودرېږي. پهله مقابله کارډونه د صحیح غزار کی. دې نه بعد د آرامي چې کوم دی جیت والا کارډ غزار کی او کایجي اراو کی. دی وته چې او غلطي وشو غلطي دی پیرله بته وګټي زه به ځان اراو کما. دی په دغه ځای کې بیا جیتا وا کارډ غزار کی او کایجي نه دی په دوکه باندې 2 سټارونه وګټي. کایجي ته وایي چې راکړه دا بل سټاروم غرق شو یا دا خو د دوکې بازانو ځای دی او کایجي د ته ډېر مینت وکړي چې زما سټار واپس راغو. د دې په بیمانۍ باندې دا سټارونه وګټل. کایجي په دې ځای کې خوښه شي د الک لا سکور کې خو د خولې نه وینه لاړه شي او دا په دې کارډونو باندې ولګي او د الک هم دا کارډ ولیدو او کایجي هم دا کارډ ولیدو. کایجي وایي چې د زما سره دوکه وکړه. دا یو وته وایي چې دا ځای خو دې د دوکې تا په چا باندې یقین ولیکئ. په دې ځای کې د آرامي وایي چې د کایجي سره چې کوم کارډ دی دا سیزر والا دی او د کایجي چې وي د هم د کارډ لیدلی او د ته وایي چې د سره چې کوم کارډ دی دا روک والا دی. په دې ځای کې اپرا تپری جوړ شي. خدا چالاکه بره یو ټیبل ته وخچي او دی وایي چې دا ټول کارډونه به آپس کې د یو بل سره میکس کو نو د دې د وجې بچاته د کارډ پته نه لګي یعنی د یو بل کارډونه به نورو ته لاړ شي. دا ټول ورته وایي چې زمونږ خوښه ده د ټولو له کارډونه ورکړي او په دې ځای کې یو کس ژاړي. دا کایجي د ته وایي چې مه پریشانه کېږه زه به ستا مدد کومه. ولې چې د ډېر زیات یریږي. دا کارډونه چې ټول چینج شي نو د آرامي چې کم وي دی کایجي له هغه کارډ ورکړي چې کم د کایجي وینه پې لګېدلې وي او د خپل کارډ ځان سره واپس کړي. دی کایجي ته وایي چې راځه زما سره مقابله وکړه. کایجي ورته وایي چې ټیک ته زه ستا سره مقابله کومه. زه به تاله 3 سټار راکوم او که چېرې ته اراو شوې ته به ماله 15 سټارونه راکړې. دی ورته چې تا سره سټار کم دي. دی ورته وایي چې زما ردي ملګري سټارونه به پې زه ولګو. دی ورسره تیار شي. دته خو پته وه چې د کایجي سره چې کوم کارډ دی دا سیزر والا دی. ورته خپل روک کارډ غزار کې او د کایجي مذاق وړوي خو کایجي دته دې ټیم کې پنچ والا کارډ غزار کې او دی ورته اریان شي چې رده سره دا کارډ ټکم ځای نه راغی. کایجي ورته وایي چې ما ته پته وه ته ماله زما وینې والا کارډ واپس راکو. ما ردې زخمي کس سره خپل کارډ بدل کو او په دقې باندې ته ما اراو کړې. تا زما سره دوکه کړو ما ستا سره وکړه. دا کسان راشي دی دغه اندېرې کوټۍ ته بوځي. بل طرف ته کایجي خپل د دې ملګري سره مقابله کوي او دو ټول کارډونه ډرا کوي. دو دواړه ډېر زیات خوشحاله شي خو په دې ځای کې دا کس خپل جیب ته چې لاس ورواچي د ده په جیب کې یو کارډ پاتې وي او د په سترګو کې اوښکې راشي. د دې ګیم اصول دا دی چې کارډونه به ټول ختمې
خو کاجي چې کله ویني چې دا کسان دی اندېرې کوټې ته بوځي کاجي وایي چې زه هم د ملګری یم او د سره به دقې تورې کوټې ته ننوځم د دې نه بعد بیا موږ ته دغه توره کوټه وښیي چې په دې کې دا ټول کسان نو باندې ډېر زیات ظلم کیږي په ده باندې نشانونه هم لګولي چې دوره دې ځای نه ونه تښتي او د انډرګراونډ ماین وي په هغې کې کار کوي په دې طریقه باندې دوی ته 150 روپۍ ورځ میلاویږي او چې کمې پیسې دوی وګټي نو د میاشتې په اخره کې په کارټینګ چې کوم مشر وي دی دوی له خوراکۍ راوړي دغه پیسې دې واپس واخلي کاجي وایي چې په دې خو زما ګزاره نه کیږي ولې دوی ته چې کمې تنخواګانې میلاو شي دوی په هغې باندې شراب وڅکي بلکې کاجي ورسره پکې مټایانې او بسکټې هم راوالي د دې د وجې رده چې کمه کمای وي هغه ټوله ختمه شي او په دې ځای کې چې یو سړی بیمار شي هغه د اسپتال دپاره ځان له جدا پیسې لګي کاجي چې دا نظاره وګوري که زه چېرته ټول عمر دا کار وکړم خو زه خپله قرضه نشم ختمولی او په دې ځای کې د ډاکټر کاجي ته ووایي چې د قرضې د ختمولو یو بله لار شته یو بل ګیم دی که چېرې تا هغه ګیم وکړو تا ته به 40 بلیون یان میلاو شي او کاجي ورته وکړي د کاجي په سترګو پټۍ وتړي د ده سره نور کسان وي د هغو هم په سترګو پټۍ وتړي او دوی یو چوت بلډینګ ته راولي چې د دې بلډینګ نه به تاسو هغې بل بلډینګ ته ځئ د دوی له یو ټکټ ورکړي چې په دې باندې 10 بلیون یان انعام وي که چېرې د دې یو بلډینګ نه تاسو بل بلډینګ ته لاړئ نو دا ستاسو انعام دی او تاسو ته به میلاویږي دوی چې کله دا نظاره وګوري دا ډېر زیات خطرناک پل وي بلکې دې پل له تا لاس وروړو په دې کې کرنټ هم دی او تر دې نه مړ کېدی شي بل طرف ته موږ ته دا غټ خلک وښایي چې هغو دا نظاره آنلاین په ټي وي باندې ګوري یعنی دا خلک په دې باندې دا پیسې لګوي او د دې غریبانانو دا مرګ انجوای کوي د غریبانانو د مرګ نه دا دو مزه اخلي بل طرف ته دا ټول کسان په دې پل باندې تله شروع کې خدا زیاتر کسان پکې یریږي چې موږ مخکې نه ځو په دې ځای کې په اسمان کې بجلی کړکاو شي یعنی په لږ ساعت کې باران هم کېدو واله دی دا زیاتر کسان ویریږي دا یو په یاره کې ښکته د 1000 فټ نه راغوزار شي او دیکھتے دا نور چې کوم وي دو هم په یاره کې راشي او څوک پکې دا بجلی ونیسي او څوک د دې بلډینګ نه ښکته ورغوزار شي دا ټول د یو بل نه ډېر زیات یریږي چې ولې چې دا خو ډېر خطرناک کیل دی دا سپه کې واپس تختی خو واپس افسوس دا وی چې دونه شي تختی دی په لږ ساعت کې په دې ځای کې دنیا خلک مړه شي دا دوه پکې د یو بل سره په مقابله ورشي او ځان ښکته غوزار کړي دلته کې دا غټ خلک ډېره مزه اخلي د دې تفریح نه بل طرف ته په دې باندې باران هم وشي بل یو کس وي کاجي ته وایي چې ته زما دا کارډ واخله او که چېرې تا دا پل پار کړو نو ته به زما د دې پیسې چې کومې پیسې دي دا به ته زما لور ته ورسوې کاجي دله ډېره حوصله او همت ورکړي چې ته همت مه راوه او موږ به دواړه دا پل پار کوو خو دی ورته وایي چې ته زما پروا مه کوه او ته دا کارډ واخله او دا پل پار کا کاجي وي او یو بل کس وي دا دواړه په دې پل باندې روان وي دا نور چې څومره وي دا غوزار شوي دوی دا پل پار کړي او بل سر ته راشي په دې ځای کې دا یو چې دا دروازه کولاو کړي د هوا په ذریعه دی د دې بلډینګ نه ښکته غوزار شي خو کاجي زر دا بلډینګ راونیسي او دی بچ شي یعنی کاجي په یوازې باندې دا بلډینګ کراس کړي دا ټول خلک ډېر خوشحاله شي او تاڼیانې ورته ووایي په دې ځای کې موږ ته یو کس وښایي چې دا گیم د چالو کړی او دی راشي په دې کرسۍ باندې کښېني کاجي دله هغه کارډ ورکړي چې زما پیسې مال را او بل زما د ملګري هغه پیسې مال لکه په دې ځای کې دا کس درته ووایي چې ستا 10 بلیون ډالرې دي او ستا چې کومه قرضه ده دا خو ټولې په هغې کې لاړې اصل کې دوی د کاجي سره غداري کوله کاجي ډېر زیات غوسه شي چې زما د زخمي کس ملګري پیسې راکړه زه به تاسو نه پرېږدم خو په دې ځای کې دا چیرمین چې کوم وي دا د کاجي ته وایي که چېرې یو بل ګیم دی هغه ګیم ته وګټو نو تاله به موږ د دې په تریپلې پیسې هم درکو خو دا ګیم داسې دی په دې کې یو بادشاه دی او بل غلام دی که چېرې چا پیله غلام والا کارډونه واغستل نو پیله چال به هغه چلی په دې کې چې کوم غلام دی دی بادشاه اراولی شي او کوم چې عام کارډ دی دا پکې د غلام اراولی شي او که چېرې چا غلام والا کارډ واغست نو دته به انعام ډبل تریپل میلاویږي کاجي په دغه لالچ کې دی دغه غلام والا کارډونه واخلي د ده نه دا خبره ایره وه چې زما دا غلام چې دی دا 4 سټیزن اراولی شي خو دی بیا هم دغه کارډونه واخلي او ردو دا گیم اسټارټ شي ردو په پیله مقابله کې دواړه چې کومې ډایانې وي دا بالکل برابر شي یعنی سټیزن وي د دې نه بعد کاجي چې کوم وي دی خپل د غلام دا کارډ کیدي او دا کس پې پوه شي دی ورته سټیزن راولي او د ده دا غلام اراو شي کاجي ډېر زیات پریشانه شي چې آخر ده ته څنګه پته لګي چې ما دا غلام کارډ کېښودو دا کس چې کوم دی په کاجي پسې وخاندي دا چیرمین چې کوم ده ته و چې دا ګیم تا ډېر په اسانۍ واغستو
د دې د وجې د کاجي له 4 بلین نور قرض ورکړي چې دا گیم لږ نور مزیدار جوړ کړي. کچره کاجي دا مقابله وګټله دته به 40 بلین ملاويږي او کچره د اراو شو نه دی به واپس اقیماین ته ځي او دوباره نه به ټول ژوندۍ په اقیماین کې لګي د کار بکوي. دې ځکه کاجي ډیر په سوچ سمجھ کې خپل لبکې د خپل د غلام چې کمی دا کېدی دا بل او خيار وتا سټیزن راولي او کاجي په د قضیه کې اراو شي. کاجي ډیر زیات پریشان شي چې اخر د څنګه پته لګي چې ما غلام کې خو د دې جنې ته وای چې ته مالا 50 بلین ډالر راکا او زه دا مقابله دوباره کوم ولې چې زه د هغه په اوخیارتو پوه شوم چې هغه ته څنګه پته لګي ازما په غړې کې یو چپس لګولې او هغه زما بلډ پریشر چیک کوي چې زما بلډ پریشر کله آیشي نو هغه ته پته ولګي چې ما غلام کاټ یې خېده د دې د وجې ته مالا 50 بلین ډالر راکا زبستا قرضه سود سمیت واپس کم دا جنې وته و چې ټیک دا په دې ځکه کاجي واپس راشي او دته و چې راځه زما سره بیا مقابله وکړه د خپل د اثر چې کمیدا شیشه لر افریدي او ځان په خپل زخمی کی دا خو خيار چې کمی د خپل غړې ته ګوري دته د سلورونه کانټي یو شانتي خي په دې ځکه کاجي پاسي او خپل چې کم کارډونه پراته وي په دې کارډونه باندې وینه ولګي په جان بوج کې یعنی چې د کس ته پته ولګي چې په دې کې یو غلام دی یو سټیزن دی او بل طرف ته د دینه د وینه په قلار لګلګه پاکه کی په دې ځکه کاجي او خيارتوب کو دا خپل یو کارت بدل کو خو اصل کې دا کارت بدل کړي نه وي د دوه پهله مقابله ډراشي د دینه بعد دویمه مقابله هم ډراشي په دې ځکه بیا کاجي ډېر په خيارتوب باندې هغه وینه والا کارت راولي بارتا په کم باندې چې په ګوټ باندې بنوي دا خيار پوه شي چې دا یا سټیزن دی او یا غلام دی کچره دا سټیزن دی او کو غلام دی کچره ز باچا کېدم نو دی به اراو شي او دې سوچو چې کاجي دم رقم قل نه دی چې د سټیزن کې دی د لازمي غلام یا خودلې وي بیا د تر یا چو چې د کاجي چې کم دی دا یو کارت بدل کړل یعنی په دغه ځکه کې دوانه سټیزن والا کارډونه دي او په دې ځکه دا کس دوکشي او د دې سټیزن په چکر کې خپل د بادشاہ کارت چې کم وي اغه مخامخ کې او د و چې یو ځل می بیا اراو کړي او کاجي ډېر او خيارتوب کړي دا غلام والا کارډ یعنی دا بادشاہ اراو کو دا کس ډېر زیات پریشان شي چې دا خو زه اراو شوم کاجي وخاندي او په مایند کې چې کم کسان کار کوي هغه او مخاندي او د کس نه وار پار خطا شي چې دا خو زه 50 بلین اراو شوم یعنی 150 بلین به وس د کاجي ته انعام ملاويږي او دا د ډېر او خيارتوب سره دا کارت چینج کړو دا اصل کې کارت بدل کړي نه د سره پلاس کې بل کارت دا اقا کارت واپس راخکو دی دا ماین چې کوم ماستر وی دی و چې دا خو یو رول دی بس ته اراو شوی نه تبه هغه ماین ته او کار وکي او د کاجي له د کاجي انعام ورکی کاجي یو ریسټورانټ ته د جنې سره راشي او د خوشاله نه ډرینک وکي دی و چې ما خو دنیا پیسې وګټلې د جنې ته ردی قرض ورکه خو پالک سات کې کاجي بیهوش شي اصل کې د جنې د ته په دې کې نشه اچولي او دا جنې ته په جیب کې یو کاغذ واچي او لګي پیسې وته پکې پریدي دته و چې پتا باندې زما سره 150 بلین ډالر قرض وا او دا ټوله پیسې ماستانه هغه واغسته او زدن لاړم دته صرف لګي پیسې پرې خودلې وي او دته قلګي پیسې اق جنې لور کې کم جنې پلار چې د کارت ورکړی چې تبه دا مقابله وګټي او زما لور له پیسې ورکي او ډېر د قزینه په خاموشي باندې روان شي ګرانو کتونکو کو دا ویډیو د باندې خلک دلی ویډیو لایک کړئ کو تاسو په دې غوتو باندې دړنوي د دې کہانی پارت 2 به هم راځي